مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ د بدر د غزا هغه واقعات بیانول چې د قریشو لشکر د مکې مکرمې څخه رهیسو کم وخت چې تر جحفې تیر سو د ابو سفیان د طرفه نوې خبر ورته راغلی چې ویل ستاسې د قافلې مالو او خلقو د خلاصون د پاره راوتلی واست او هغه الله خلاص کړه، بیرته وګرځي. اوس نو ابو سفیان قافله څنګه خلاص کړه؟ ابو سفیان د مکې مکرمې پر عمومي لار رهي و، مګر همیشه ویش او په احتیاط کې و. د معلوماتو د پاره مخته خلق لیږل او ده هم د هر چا څخه پوښتنه کول. اوس چې بدر ته نږدې سو، دی تر قافلې د مخه سو تر څو چې هغه د بدر و اوبو ته ورغلی او د هغه نفر څخه چې د اوبو پر غاړه ناست وو د لارې د احوال او د مدینې منورې د مسلمانانو د لشکر پوښتنه وکړه. هغه ویل ما داسې څوک او شی نه دی لیدلی چې ستا د پاره دې بد وبولم، مګر یو دوه سپاره مې ولیده چې دغه غونډۍ سره اوشان چوکړه او د اوبو څخه اوبه واخیسته او بیا ولاړه. ابو سفیان ژر د هغو د اوشانو د چوکېدو ځای ته ورغلی. هلته د اوشانو پوچې پرتې وې، پوچې یې ماتې کړې، په پوچو کې یې د خرما مندکې ولیدې. ویل والله دا د مدینې د خلقو واښه دي چې اوشانو ته ورکوي. ابو سفیان پوسو چې دا خلق د مدینې منورې و، ځکه په عربو کې هیڅ او اوشانو ته خرما نور کول بیل مدینه منورې د خلقو څخه. دا ځکه چې په مدینه منوره کې خرما دونه ډیره و چې اوشانو ته به ورکول. ابو سفیان ډیر ژر و قافلې ته ځان ورساوه. قافله د عمومي لارې څخه هغه چې په بدر کې تیرېده واړول او د دریاب د غاړې و غربي طرف ته رهي کړه. د ابو سفیان په دغه کار او حرکت سره قافله د دې څخه خلاص شوه چې د مسلمانانو د لشکر په لاس دی ورسي او هغه حال یې د کفارو لشکر ته ولېږي کم چې په جحفه کې وهغو ته ورسېدي چې ول قافله خلاص شوه او ستاسي وراتک ته ضرورت نشته. اوس چې د کفارو ولشکر ته د قافلې د خلاصېدو خبر ورسېدي، لشکر د بیرته تلو اراده وکړه، مګر د قریشو سرکشه مشر ابو جهل په غرور او کبریا سره وویل والله موږ به تر هغو بیرته نسو ولاړ چې بدر ته ور نسو. 3 ورځې هلته تیری نکو، اوشان حلال نکو، کبابونه او شرابونه ونخرو، منځانې غزلې راته ونوایي. عرب د غزمون راوتل او هلته اوسېدل وانوري. بیا به نو عرب همیشه زموږ څخه بیریږي او موږ به قوي بولي. د ابو جهل پر دغه خبرو سربېره اخنس ابن شریق و کفارو ته د بیرته تلو مشوره ورکړه، خو چا د خبره ونه منل.
نو په خپل اخنس ابن شریق او بنو زهره چې په دغه راوتلو کې د هغو رئیس وو د مکه مکرمه پر طرف رئیس وو. نو د بني زهره څخه چې د 300 نفرو په شاوخوا کې و یو نفر هم و بدر ته نه دی حاضر شوی. او د بدر د جنگ تر نتیجې ورسته د بني زهره قبیله همیشه د اخنس دغه نظر او موقف ستایه او د همیش د پاره دی په دوی کې عظیم وو او د خبره منل کېده. بنو هاشم هم غوښته چې مکه مکرمه ته ولاړ شي، خو ابو جهل ورته ټینګ شو، ویل ترڅو چې موږ ټول مکه مکرمه ته ځو په دغه قومي اتحاد کې زموږ څخه مجرا کېږي. خو بیا هم د بني هاشم کفار چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نږدې قوم وو او د مالو د خلاصوالي لپاره راغلي وو او اوس د مالو مسله پای ته ورسېده. که اوس پاتې سي او جنگ وکي نو جنگ به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وي چې هغه هم د بني هاشم څخه دی. نو د بني هاشم هم ډیر نفر و مکه مکرمه ته رهیس وو، فقط څو نفر د ابو جهل په زور پاتې سو. د پاتې نفرو د جملې څخه یو هم عباس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو. هغه هم د جنگ په شوق نه بلکې په دې سبب پاتې سو چې په آینده کې قریش پیغور ورنکي. اوس نو د بنو زهره تر رجوع ورسته د کفارو لشکر د 100 نفرو په شاوخوا کې وو چې د بدر پر طرف رهیسو، ترڅو چې نږدې و بدر ته د یوې غونډۍ تر شایه په هغه منطقه کې واړول چې عدوه القصوا ورته ویل کیږي. موږ تر اوسه د قافلې او د کفارو د لشکر بیان درته کاوه. اوس د مسلمانانو لشکر ته راسي. د مسلمانانو لشکر د بدر و طرف ته پلار کې په وادي زعفران کې وو چې د لشکر استخباراتو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د قافلې د تیرېدو او د قریشو د لشکر د راوتلو خبر راوړي. یا خدا خبر و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د وحی په واسطه راغلی چې قافله تیرسوه او د قریشو لوی لشکر را رهیدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته پس له فکر کولو په دغه موضوع کې دا معلومه شو چې د یوې خونړۍ جګړې څخه بل چاره نشته. اوس باید خامخا داسې یو اقدام وسی چې په هغه کې د مسلمانانو شجاعت، جرأت او جسارت ښکاره شي. ورونو په دې کې هیڅ شک نشته که دغه د کفارو لشکر پرېښول شوی وای چې په دغه منطقه کې هغه د دوی د غوښتنې پر قسم شپې تیرې کړي، دا به د قریشو د عسکري موقف د لوړوالي سره کومک وای. د دوی سیاسي قدرت یې ورزیاتاوه او د مسلمانانو د هدف او مقصد ضعف او توهین وو چې په نتیجه کې شاید اسلامی حرکت یو بې روحه جسد پاتې شوی وای. او هر هغه څوک چې په دغه منطقه کې یې پر اسلام او مسلمانانو حقد او حسد درلودي هغه پر مسلمانانو جرأت او دلاوري پیدا کول. پر دې ټولو سربېره آیا یو چا د دې ضمانت کولای شوی چې د کفارو لشکر دی د دې څخه منع کړي چې مدینه منورې ته دی پسې ورنسي او دغه جنگ دی د مدینه و قلاو ته ورنقل نکړي او مسلمانان دی د خپل کورو په مابین کې ونه وژني؟ یا هیڅ کله دا کارونه لري او ناممکن نه و. کچيري د مسلمانانو د لشکر څخه یو څه پر شاتګ او سستی، جبن او بهیمتی سوي وای، د مسلمانانو پر هیبت او دبدبه به ډیر بد اثر کړی وای. د حالاتو د دغه یو دم او نابوبره خطرناک کېدو په سبب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو عسکري مشورتي فوق العاده مجلس جوړ کړ چې په هغه کې ودغه اوسنی او خطرناک وضع ته اشاره وکړه او د لشکر د قومندانانو او افراد څخه د رائے او نظر غوښتنه وکړه. د لشکر د قومندانانو او مشرانو څخه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولاړ سو ویل یا رسول الله درځه دغه خپل راوتل پرکه او موږ ستامل ګریو. نور یې هم د همت او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د متابعت خبري وکړه او کښینست. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو په مقابل کې د خیر دعا ورته وکړه او بیا یې وویل اے خلقو مشوره راکړئ
دا وار عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولاړ شو او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مثل خبرې وکړه. ودته هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیر دعا وکړه. عمر رضی الله تعالی عنه هم کښینستی. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ای خلق مشوره راکړئ. دا ور مقداد ابن عمرو رضی الله تعالی عنه ولاړ شو. هغه صحابي چې دغه قصې روایت کوي وایي د بدر په ورځ مې د مقداد څخه داسې خبرې واورېدې چې هغه خبرې د جنت په حورو او نعمتونو ورکو. مقداد رضی الله تعالی عنه ولاړ شو او ویل یا رسول الله پر هغه لار او هغه کار درځه چې ستا رب په هغه امر کړی او موږ ستا سره یو. په والله موږ به تا ته داسې ونوایو لکه بني اسرائیل چې و موسی علیه السلام ته ویل چې ویل ته او ستا رب لاړ سي جنگ وکي او موږ دلته ناست یو. بلکې موږ مسلمانان وایو ته او ستا رب جنگ وکي او موږ هم ستاسو په ملګرتیا جنگ کوو. په والله یا رسول الله کته موږ د برک الغماد پر طرف رهي کې موږ به تر هغه ځایه په ټنګ در سره ملګری یو تر څو چې ته ورسېږې. اوس نو برک الغماد څه شي دی؟ د دې د پاره چې د مقداد رضی الله تعالی عنه دغه خبرې په عظمت او لویوالي پوسو. برک الغماد په یمن کې د یو ځای نوم دی چې د مدینه منورې څخه تر هغه ځایه پورې 14 لوی او قوي قبیلې پرتې دي چې ټول هم د اسلام او مسلمانانو سرسخت دشمنان دي. نو مقداد رضی الله تعالی عنه ویل دا نه چې ته موږ وایو جنگ ته بیايه او موږ در سره ځو، بلکې کوم 14 لوی او خطرناک جنگو ته رهي کې بیا هم موږ ستا سره یو نه در څخه جلا کیږو تر څو چې و برک الغماد ته ورسېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د په خبرو خوشاله سو او دته هم د خیر دعا وکړه. مقداد کښینستی. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ای خلقو مشوره راکړئ. ورون رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولی هر وار وایي مشوره راکړئ؟ ځکه دغه درې مشران چې خبرې وکړې د مهاجرینو څخه ابو بکر، عمر، مقداد رضی الله تعالی عنهم اجمعین ټول مهاجر دي او د مهاجرینو شمیر په لشکر کې کم و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خوښه چې د انصارو نظر معلوم کی ځکه د لشکر اکثریت دوی و او د جنگ درندوالي به هم د دوی پر اوجوي او هغه د عقبه بیعت چې د انصارو سره سوی وو هغه هم پر دوی دا نه لازمول چې تر مدینه منورې د باندې دي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره وجنګیږي. ځکه هغه بیعت داسې وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته راسي دوی ساتنه او حفاظت پر غاړه اخلي او دا اول جنگ دی چې انصار په هغه کې ګډون او اشتراک کوي. نو ځکه بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ای خلقو مشوره راکړئ او مقصد یې انصار و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه مقصد د انصار قومندان او د هغو د بیرغ اخیستونکي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه پوسو او ویل یا رسول الله داسې معلومیږي لکه ستا چې په دغه پښتنه سره موږ انصار مقصد یو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو یا سعد. سعد رضی الله تعالی عنه ویل موږ پر تا ایمان راوړی دی او ستا تصدیق مو کړی دی او دا شاهدی ادا کوو هر هغه شی چې تا راوړی دی هغه حق دی او موږ پر دغه چې ستا اطاعت وکوو عهد او وعده در سره کړی دی. یا رسول الله د کوم شی اراده چې د کړی ده هغه عملی ک. قسم په هغه ذات چې ته په حق را لېږلی کته موږ و دغه دریاب ته په داخلي دو سره امر کې موږ بستا سره داخل سو او زموږ څخه به یو نفر نسی پاته. موږ هیڅ کله په دې نه ناراضه کیږو چې ته موږ زموږ د دشمن سره مخامخ کې. موږ په جنگ کې صابر یو، د دشمن سره په مخامخ کېدو کې صادق یو او شاید الله عزوجل زموږ څخه داسې کارونه د ښکارا کې چې په هغه سره ستا سترګې خېږي. موږ د الله عزوجل په برکت رهیکه. سعد رضی الله تعالی عنہ ډېر خبرې وکړې چې مقصد او نتیجه یې دا و چې موږ ستا انصار ستا د اوامرو اطاعت داسې کوو لکه مهاجرین چې کوي.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سعد رضی الله تعالی عنہ په خبرو ډیر خوشاله شو او وی فرمایل زیری در کوم چې الله عز وجل په یو دغه دوه شیانو وعده را سره کړی ده یا قافله یا لشکر یعنی مدینه منوره ته ناکام نزو یا به قافله واخلو یا به پر لشکر کامیاب سو او په والله لکه چې دغه اوس د کفارو د مرګ وزایو ته ګورم په دغه زیری مسلمانان هم خوشاله شو ورونو دا خو په مشورتي مجلس کې د لشکر د قومندانانو خبرې وي مګر په افرادو کې د ځینو خلکو زړونه په تشويش کې شو او دغه خنړی جګړې څخه وبېرېده ځکه دوی د قافلې د پاره راوتلی و نه د جنگ د پاره دا هغه کسان دي چې الله عز وجل د سورة الانفال په 5 نمبر آیات کې د دوی په باره کې فرمایي کما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون یعنی بشک چې تستا رب د خپل کور څخه په حق سره استلی وي او بشک یو ډله د مؤمنانو دغه جنگ څخه ناخوښه و دغه آیات شریف ترجمه دوه اړخ لري یو دا چې الله عز وجل و خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي چې تستا رب و دغه قافله او جنگ ته د خپل کور څخه راوېسته ځینې خلق دا فکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل اراده و دغه قافله او جنگ ته راووتی مګر یا الله عز وجل ورويستي ځکه په آیات شریف کې داسې ونه ویل شو چې خرجت من بیتک ته د خپل کور ورووته بلکې فرمایي اخرجك ربك من بیتک یعنی ستا رب ستا د کور څخه ورويسته دوهم دا چې د مسلمانانو د زړه حال رب عز وجل ښکارا کوي او فرمایي بشک یو ډله د مؤمنانو دغه جنگ څخه ناخوښه د هغو صرف قافله خوښه نه جنگ او بیا هم رب عز وجل د سورة الانفال په 9 نمبر آیات کې فرمایي وتودون ان غیر ذات الشوکه تكونوا لكم او ستاسو خوښه چې بشک هغه به وسلې به زحمت به اغزوی ډله د ستاسو وي یعنی قافله مو غوښته نه جنگ ورونو دغه د ځینو مسلمانانو د زړه پټ حال نه په سیرت کې ستا او نه په قصه کې څوک بیانولای شي ځکه دا پټ حال دی چاته نه دی معلوم مګر دغه د زړه حال د زړه مالک په قران مجید کې ښکارا کوي د سیرت په کتابو کې هیڅ نه دی راغلی چې د ځینو خلقو جنگ نو خوښ او د جنگ اراده نه درلوده مګر انسان بشر او عاجز دی خو بیا هم په انسانانو او مسلمانانو کې فرق موجود دی هغه فرق دا دی هغه کسان او هغه مسلمانان چې مقصد یې یوازې قافله و نه جنگ خو کوم وخت چې جنگ مخته راغلی د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت وکړي دوی د مالو د ګټې په امید راوتلی و او اوس د مالو د ګټلو په عوض د سر بایلولو په میدان کې ودرېده دوی ته معلومه شوه چې د قریشو لشکر د زرو نفرو په شاوخوا کې دي او ټول هم پوره مسلح دي 200 د آس پاره پکښې دي او شان یې د لشکر تر شمیر زیات دي مالی قدرت هم ډیر زیات دي بالمقابل مسلمانان 300 او 100 نفر دي په ټول لشکر کې فقط 2 آس لري او نور ټول تقریبا پیاده او پر پښو دي او دوی د قافلې په امید راوتلی و خو کوم وخت چې جنگ مخته راغلی د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت یې وکړي په جنگ کې قائم او ثابت ودرېده شاته نه ولاړ د خپل خواهش او غوښتنو متابعت یې ونه کړ هغه څوک چې د قافلې په تمع راوتلی وو کوم وخت چې جنگ شروع شو بلا تردد او تشویش په همت او مړانه په جنگ کې ودرېدی نو ځکه الله جل جلاله نصر او بری ورکړي هغه خلق یعنی اصحاب کرام ملائکه یا بل ډول انسانان نه و هغه هم د دنیا تمع درلوده دنیا یې خوښه مگر د الله جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر څخه سرکشي نه کول نو ځکه د نصر او بری مستحق و ان تنصروا الله ينصركم کتاسه د الله جل جلاله د دین نصرت وکي الله جل جلاله به ستاسو نصرت وکي
اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسلامي لشکره سره د زعفران څخه د بدر و طرف ته ورهیسو او هلته یو بدر ته نږدې په عدوه الدنیا کې واړول. څرنګه چې کفار د مسلمانانو په ځای نه دي خبر او مسلمانان د کفارو په ځای نه دي خبر چې چیرې دي، که څه هم دوی ټول سره نږدې او په یوه منطقه کې دي خو یو په بل حال نه لري. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو معلوماتي او استکشافي عملیه د پاره د هغه چا په ملګرتیا رهیسو چې په غار او هجرت کې د لارې ملګری وو، یعنی د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره راووتی غواړي چې د کفارو د لشکر معلومات وکړي. دوی په دغه منطقه کې د کفارو و لشکر ته نږدې ګرځیدل چې پر یو سپینږیري عرب پیښ شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه سپینږیري څخه د قریشو او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د اصحابو پوښتنه وکړه او په عین حال کې د دغه دوه لشکرو پوښتنه هم ځنې وکړه چې چیرې به وي. سپینږیري ویل زه تر هغو حال نه درته وایم تر څو چې تاسې راته ونه وایاست چې تاسې د چا څخه یاست، یعنی څوک یاست. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل که تا موږ خبر کړو موږ به هم تا خبر کړو. سپینږیري ویل یعنی دغه په دغه دی، یعنی خبر په خبر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو. سپینږیري ویل خبر کړه سوم یا راته وویل سو چې محمد او ملګری په پلانې ورځ راوتلی دي، نو که هغه چا رښتیا راته ویلي وي چې دا خبر یې راته ویلی دی نو به دوی نن ورځ پر پلاني ځای وي هغه ځای یې وریاد کړي چې مسلمانانو اړولي وه او راته وویل سوه چې قریش په پلاني ورځ راوتلی دي، نو که هغه سړي رښتیا راته ویلي وي نو قریش نن په پلاني ځای کې دي. بیا یې هم د هغه ځای وریاد کړي چې واقعا قریشو هلته اړولي وه. سپینږیري چې خپل خبر ووایه ویل نو تاسې د چا څخه یاست؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل موږ د اوبو څخه یو او ځینې رهیسو. او سپینږیري د ځان سره وایي د کوم اوبو څخه به وي؟ آیا د فلاني اوبو څخه که د فلاني اوبو څخه؟ دغه منطقې د اوبو نمونه د ځان سره یادوي. مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد دا و چې موږ د اوبو څخه پیدا سوي یو. دې ته په عربي کې توریه ویل کیږي چې ستا مقصد یو شی وي او مخاطب یا مقابل نفر ته بل شی په خیال ورکړي، او دا توریه په جنگو کې جائزه او روا ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلاف ونه ویل، صرف د یو مقصد وو او د سړي په خیال بل شی ورغلی. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوسو چې کفار ډیر نږدې دي. خو دغه ورځ په ماښام کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو استخباراتي ډله ولېږل چې د دشمن معلومات وکړي چې دغه ډله د مهاجرینو قومندانان علي ابن ابي طالب، زبير ابن العوام او سعد ابن ابي وقاص د خپل ملګرو سره و. دغه ډله د بدر و اوبو ته ورغله. هلته دوه نفره ونیول چې د قریشو ولشکر ته اوبو وړلې. دغه دوه نفره یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوسته. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لمانځه مشغوله و او اصحاب کرامو د دوی څخه تحقیقات شروع کړ. ویل تاسو څوک یاست؟ دوی ویل فلانی او فلانی. څه وظیفه لرئ؟ ویل موږ د قریشو د اوبو مسؤل نفر یو، موږ یې راولېږلو چې دوی ته اوبه وروړو. څوک در سره دي؟ ویل د مکې لشکر. مسلمانانو پر اواچول وهي او ورته وایي یا تاسو د ابو سفیان د قافلې څخه یاست؟ دوی وایي والله موږ د قریشو د لشکر څخه یو، خو مسلمانان ورته ټینګ دي. وایي یا تاسو د ابو سفیان د قافلې څخه یاست؟ او وهي ترڅو چې هغه دوه نفره ودې ته مجبور اسوه ویل هو موږ د ابو سفیان د قافلې څخه یو او دوی پریښول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د لمانځه څخه فارغ سو نو یې مسلمانانو ته د ملامتیا پر قسم وویل سبحان الله چې رښتیا یې درته ویل وهل مو چې درواغ یې درته وویل پرې مو ښول. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مریانو څخه پوښتنه وکړه چې د قریشو حال راته ووایست. دوی ویل قریش د دغه غونډۍ تر شا په عدوه القصوا کې دي.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل دوی څو نفر دي؟ مریان ویل ډیر دي. ویل عدد یا شمیر یې څو دي؟ ویل حساب یې نه دی را معلوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل د ورځې څو اوښان حلالوي؟ ویل یو ورځ نه او بل ورځ لس. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل قریش د 900 او زرو په مابین کې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې د قریشو د اشراف څخه څوک ورسره دي؟ ویل عتبه او شیبه چورونه او د ربيعه زامن و. ابو البختري ابن هشام، حکیم ابن حزام، نوفل ابن خویلد، حارث ابن عامر، تعیمه ابن عدی، نضر ابن الحارث، زمعه ابن الاسود، ابو جهل ابن هشام، امیه ابن خلف او نور هم د قریش مشران وریاد کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخپل اصحاب ته مخور واړاوه. ویل مکه د خپل انې ټوټې درته راغورځولې دي. خیر په دغه شپه چې مسلمانان په عدوه الدنیا کې دي د الله جل جلاله په امر ځینې کارونه وسو چې مسلمانانو ته یو څه اسانتیاوي جوړ کړي چې یو د هغو کارو څخه الله جل جلاله باران و اوراوه. مسلمانانو خو اوبه نه درلودي او اوبو ته ضرورت درلودي، نو الله عز وجل دونه باران پر و اوراوه چې د دوی د اوبو ضرورت یې ورپوره کړ. نور تکلیف او ضرر یې نور ورساوه. ځکه د مسلمانانو په منطقه کې لږ باران و اوریدي چې ریګن هم ځکه په سخته او کلکه سوه او تک پر آسانه سو. خود دغه باران د مشرکانو په منطقه کې ډیر شدید باران چې مشرکان یې د پرمختګ څخه منع کړ. کفار تر میدان جنگ پورې په خټو کې ولاړ چې په خټو کې تک کول سخت او مشکل دي او سړی ستړي کوي. نو کفار د جنگ و منطقه ته ستړي او هلاک ورسېده او د مسلمانانو په منطقه کې نرم او نمنمک باران وو. د دوی د اوبو ضرورت یې ورپوره کړ، ځکه یې ورته کلکه کړه چې د دوی تک پر آسانه سو او په دغه شپه پر مسلمانانو خوب غالب سو. په دغه شپه ټول بيده سو. دا هم په دې سبب چې مسلمانان وساسي. یو د اصحاب کرامو څخه وایي چې زه په دغه شپه پیردار وم، خو خوب دونه را باندې غالب سو چې بيده بسوم او توره به مې د لاس څخه ولوېده او دغه کیفیت چې توره به مې د لاس څخه ولوېده او واره راته پیښ سو. نو ټول مسلمانان بيده سو، حتی پیردار یې هم بيده سو. الله عز وجل د مسلمانانو د دغه شپې کیفیت د سورة الانفال په 11 نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي: اذ يغشيكم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. یعنی هغه وخت در پیاد کی چې الله جل جلاله پر تاسو د خوب حالت راوستي، نعاس چې موږ په پښتو کې پریشانی ورته وایو. دا د الله جل جلاله د طرفه ستاسو د امن او تسکین د پاره و او الله جل جلاله د اسمانه او بدر باندې نازل کړي چې په دغه ابو مو پاکي او ستاسو څخه د شیطان نجاست لري کی او ستاسو په زړه کې قوت درواچوي او په هغه ابو سره ستاسو قدمونه ټینګي، لکه څنګه چې د مخه مدرته ویل چې مځکه شګلنه او ریګنه و، تک پر سخت او مشکل وو، خو په دغه باران ټینګه او مضبوطه سو. د مسلمانانو ټول کارونه په الهي کومک سره برابرېده چې په دغه جنگ او معرکه کې کامیاب شي. ځکه دا د کفر او اسلام، حق او باطل په مابین کې اول جنگ او معرکه و. په دغه شپه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو لشکر رهي کړ چې تر مشرکانو د مخه د بدر و اوبوته ورسیږي او کفار دې ته نه پریږدي چې دغه اوبه په خپل تصرف کې راولي. نو یې په تیر ماخستان کې د بدر د هغه نږدې اوبو سره واړو. حباب ابن منذر رضی الله تعالی عنه عسکري مشاور غوندي ودرېدی او ویل: یا رسول الله، دا چې تا دلته واړول الله عز وجل امر کړی چې دلته واړو، موږ دا حق نه لرو چې مخ یا شاته ولاړ سو، او کدا جنگ دی دلته چم حیله او فکر پکار دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: دا جنگ دی دلته حیله او فکر پکار دی.
حباب رضی الله تعالی عنہ وویل نو دا ځای د اړولو د پاره مناسب نه دی. موږ باید د هغه څا سره واړو چې هغه و قریشو ته نږدې دي او د شاوخوا نور څاهان باید ټوله پټ کړو چې په دې منطقه کې بل څه نشي پاتې. نو موږ به اوبه لرو او کفار به اوبه نه لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دا ښه فکر دی او فورا مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر سره دغه ځای څخه بار شو. څو هغه اوبو ته ورسېده چې و دشمن ته نږدې وي. نیمه شپه چې دلته یې واړول. کم څاهان چې شاوخوا په دغه منطقه کې و هغه ټوله پټ کړه بیل دغه د دوی د څاڅخه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې دغه څا سره د اوبو یو حوض جوړ کړي او د اوبو یې ډک کړي ځکه د جنگ په وخت کې د اوبو راکشل سخت او مشکل کار دی او وخت غواړي. نو یې نږدې و دغه څا ته حوض جوړ کړي او د څا څخه اوبه راکاشي حوض په ډکوي ترڅو چې حوض یې د اوبو ډک کړي. پس له هغه څخه چې مسلمانانو د اوبو سره واړول سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یو پیشنهاد وړاندې کړي چې مسلمانان به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیادت لپاره یو داسې ځای جوړ کړي چې په هغه کې د مسلمانانو د شکست فکر سوی وي. نو ویل یا رسول الله حالات خو دغه دي چې ته وینې یعنی دغه دی اوس د جنگ سره مخامخ یو او زموږ مسلمانانو رونه په مدینه منوره کې په دې سبب نه دي پاتې شوي چې ستا د امر څخه مخالفت کړی وي. هغه دا فکر کاوه چې ته قافلې ته وروځې دا یې په فکر کې نه و چې جنگ دې پیښ شي. قسم په الله که دوی په دې خبر وای چې ته د جنگ سره مخامخ کېږې دوی به نه وای پاتې شوي. نو اوس که ستا خوښه وي آیا ستا دپاره یوه منا چې په عربي کې عریش ورته وایي نو کو جوړه چې ته په هغې کې یې او د سپرېدو دپاره به هم اوښه درته ودرو او بیا به موږ د دشمن سره مخامخ سو. که موږ په جنگ کې کامیاب سو دا هغه شی دی چې موږ په خوشحاله کیږو او که حالات د دغه څخه مخالف و یعنی د شکست حالت و پر اوښ به سپور سي د هغه قوم سره به یو ځای سي چې زموږ تر شا پاته سوی دی. هلته داسې قوم پاته دی چې موږ تر هغو ستا سره په محبت کې نه زیات او که هغه پوهېدلی چې ته جنگ ته وځې هیڅ کله به نه وای پاته سوي نو الله عز وجل به تا په هغو سره وساتي او ستا په ملګرتیا به جهاد در سره کوي. ورونو د مسلمانانو سره ځکه دا فکر ورسره و چې دوی اصلا د جنگ د پاره نه وراوتلي. د دوی او د دوی د دشمن په مابین کې د شمیر او اسلحې په لحاظ ډېر فرق موجود و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وسعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ ته د خیر دعا وکړه او بیا نو مسلمانانو پر یو لوړه غونډۍ چې د میدان جنگ په شمال شرقي طرف کې و او د جنگ میدان تر لاندې و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره عریش جوړ کړ او د انصارو د ځوانانو څخه یو ډله د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ په قومندانۍ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیادت د مرکز پر شاوخوا د ساتنې د پاره ودرېده. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر د جنگ د پاره جوړ او آماده کړ. بیرغونه یې تقسیم کړ او هغه میدان ته ورغلی چې هلته به سبا جنگ کیږي او هلته په خپل لاس سره وزنو ځایو ته اشاره کول او ویل به ان شاء الله سبا د فلانی د وجلو ځای دغه دی او د فلانی د وجلو ځای دغه دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یوې درختې د تنې سره شپه په لمانځه تېره کړه او مسلمانانو هم شپه په آرامه چې زړونه یې د اطمینانه ډک وه تېره کړه. ځانونه یې یو څه هوسا کړه او دا یې امید وو چې په سهار کې به د خپل رب د طرفه د خوشحالۍ زیری په خپلو سترګو ویني. دغه شپه د جمعې شپه او د هجرت د 2 کال د روژې د میاشتې 18 شپه وه. مګر قریشو دغه شپه په عدوة القصوى په هغه خپل ځای کې تېره کړه. اوس چې سهار سو د قریشو جنگي ډلې یا ټولۍ یوه په بله پسې بدر ته راغله. ویلې ده چې اوبه نسته
نو یو څو نفره یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وحوسته د اوبو چښلو دپاره راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل پرېږدئ چې اوبه وڅښي. هر چا چې دغه حوض څخه په دغه ورځ اوبه وڅښلې هغه ټوله په دغه ورځ په جنګ کې ووژل شو. بل حکیم ابن حزام څخه هغه نه ووژل شو او په وروسته کې بیا ایمان راوړ او ښه صادق مسلمان شو. کوم وخت چې دغه حکیم ابن حزام غوښته چې شدید قسم یاد کړي نو به ویل قسم مې دې په هغه ذات وي چې زه د بدر په ورځ د مرګ څخه خلاص کړم. کوم وخت چې قریش سره ځای پر ځای شو نو یې عمیر ابن وهب ولېږي چې ولاړ شه د مدینې منورې د لشکر معلومات وکړه چې څو نفره به وي. عمیر هم پر آس پور شو، شاوخوا په منطقه کې وګرځېدی او بیرته لشکر ته راغلی. ویل د مدینې لشکر زیات او کم پکښې 300 نفره دي، مګر تاسو ما پرېږدئ چې زه نور هم وګورم چې ځینې خو به کمین نه وي نیولي یا خو به د کومک دپاره څو نفره نه وي پټ کړي. بیا پر آس پور شو او د بدر په وادي کې تر ډېره لرې ولاړی خو شی یې نه ولیدی. بیرته قریشو ته راغلی او ورته ویل شی مې نه ولیدی مګر یا معشر القریش دوی داسې قوم دی چې نه اسلحه ورسره شته او نه د خلاصېدو ځای لري بیله د دوی د تورو څخه. نو والله زه نه وینم چې د دوی څخه دی یو نفر ووژل سي تر څو چې ستاسو څخه یو نفر ونه وژل سي. نو که په تاسو کې د دوی په شمیر خلق ووژل سي بیا نو ژوند څه خوند لري؟ ښه فکر وکړئ ورونو. د عمیر ابن وهب د خبرو مقصد دا دی چې د مسلمانانو سره بیله تورو نور اسلحه نشته او جنگ هم پر دشت او میدان دی، د تیښتې ځای هم نه لري. نو معلومه خبره ده چې لاس په لاس په جنگ در سره کوي او په داسې جنگ کې چې لاس په لاس وي تاسو تر هغو د دوی څخه یو نفر نسی وژلی چې په تاسو کې هم یو نفر ونه وژني. نو که په تاسو کې 2 نفر ووژل سي لکه د دوی شمیر بیا نو ستاسو دپاره په ژوند کې څه خوند او مزه پاته کیږي. چې د عمیر د خبرو مقصد داسو چې جنگ پرېږدي او درځي. دلته نو د ابو جهل پر ضد یو بل معارضه هم راپورته شوه چې غوښته یې د مکې لشکر بیل جنگ بیرته مکې ته ولاړ سي. هغه دا چې حکیم ابن حزام و عتبه ابن ربیعه ته ورغلی او ویل یا ابا الولید ته د قریشو مشر او سردار یې، په دوی کې ستا امر چلیږي. آیا د داسې خیر اراده لري چې په هغه سره به همیشه په ښه نامه یادېږي؟ عتبه ویل هغه خیر څه شي دی یا حکیم؟ حکیم ویل خلق پر څه شي او د څه دپاره وژنو؟ موږ د خپلې قافلې د خلاصېدو دپاره راغلي وو او هغه خلاصه شوه. نو اوس خلق و مکې ته په رجوع سره امر که او د عمرو بن الحضرمي دیت پر خپله غاړه واخله. عمرو بن الحضرمي هغه سړی وو چې په سریة النخله کې د مسلمانانو د طرفه ووژل شو. نو ویل د هغه دیت ته ورکه او خلق د جنگ څخه خلاص که. عتبه ویل دا کار مې وکړي، زه د هغه د دیت او هغه مالو ضامن یم چې ځینې اخیستل سوي دي. او بیا یو حکیم ته ویل ته و ابن حنظلیه ته ورسه. حنظلیه د ابو جهل مور و، یعنی ته و ابو جهل ته ورسه ځکه زه پوهېږم چې بل څوک خلق و جنگ ته نه مجبوره کوي بیله ده څخه. حکیم د ابو جهل پر طرف ورهیسو او عتبه ابن ربیعه په خلقو کې ودرېدی. ویل یا معشر القریش په والله که تاسې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د ملګرو سره په جنگ کې مخامخ سئ څوک وژنئ؟ ورور یا پلار یا د اکا زامن او خپل قوم وژنئ او چې دوی مړه کړو دا نو څه پیښیږي؟ هغه دا پیښیږي کوم وخت چې مکې مکرمې ته ولاړ سو بیا به هر یو د ورور و قاتل د پلار و قاتل یا د اکا د زوی و قاتل ته ګوري. د مثال پر ډول که زه د مسلمانانو څخه هر څوک مړ کم هغه ستا یا د بل چا ورور یا پلار یا اکا یا د اکا زوی یا ماما دی او سبب په مکه کې ماته د خپل پلار یا ورور یا اکا د قاتل په سترګه ګوري او یو د بل څخه به مو بد راځي. نو مکې ته درځي محمد صلی الله علیه و آله وسلم او نور عرب سره پرېږدي که هغه ووژي دا هغه شی دی چې تاسو یې غواړئ. حکیم ابن حزام چې ابو جهل ته ورغلی هغه خپل زغره تیاروله،
حکیم ورته وویل یا ابا الحکم زه و تا ته عتبه د دغه مسئلې دپاره رالیږلی یم. ابو جهل ملعون بیرته رجوع نه غواړي نو ویل په والله بیرته به نسو ولاړ تر څو چې الله زموږ او محمد صلی الله علیه و وسلم په مابین کې فیصله نه وي کړې. او عتبه په دې سبب تګ غواړي چې په مسلمانانو کې د ده زوی دی. مقصد یې حذیفه ابن عتبه او هغه په خواله مسلمان سوی وو او هجرت یې کړی وو. ورونو د مکې د سردارانو د هر یو کوشش دادی چې دوی د ټوله مکې مکرمه عمومي مشر سي، ځکه مکې مکرمه یو عمومي مشر نه درلودي. هو د قریش مشران هر یو د هغه خپل قوم مشر دی، خو یو عمومي مشر نشته. نو اوس د مشرتوب د پاره موقع برابر ده او هر یو کوشش کوي چې ځان تر نورو مشر او لوی ښکارا کړي. او ابو جهل د مشرتوب د پاره موقع پیدا کړ، ځکه خلق د جنگ یا تګ د پاره قطعي نظر نه لري، په شک او تردد کې دي. او ابو جهل وبېرېدی چې د تګ یا بیرته رجوع طرف غالب نشي. نو یې ډېر ژر عامر ابن الحضرمي راوغوښتي. عامر ابن الحضرمي هغه څوک دی چې ورور یې د مسلمانانو د طرفه په رجب کې ووژل شو. یعنی عامر د هغه عمرو ابن الحضرمي ورور وو چې د عبد الله ابن جحش د سریه د طرفه تر دغه غزا د مخه د رجب په میاشت کې وژل شوی وو. او اول هغه سړی وو چې د مسلمانانو د طرفه وژل شوی وو. قصه یې مخکې بیان شوې ده. یعنی د هغه مقتول ورور یې راوغوښتي او ورته ویل یا عامر عتبه چې ستا حلیف هم دی، غواړي چې خلق بیرته مکې ته بوزي او ستا د ورور کسات او بدله پریږدي. او ته اوس په خپل سترګو وینې چې موږ ستا د ورور بدله اخیستلای شو. نو ولاړ د خپل ورور د بدله اخیستلو بیان وکړه. عامر هم واقعا خپسو چې زما د ورور انتقام ولې پرېښول کیږي. نو د لشکر په مابین کې کښېنستی، خاورې پر سر بادوي او په زوره چغې وهي وا عمرا وا عمرا، ځکه د ورور نوم یې عمرو. او ویل زما د ورور انتقام پرېږدئ او تاسې ځئ. په والله که ستاسې څخه د یو چا زوی وای انتقام او بدله به مو نه وای پرې ایښی. په قریشو کې هم هغه قومي عصبیت راپورته سو او هغه خپل د شر پر اراده ټینګ سو. او په دغه ډول سره هغه د عتبه رایه باطل سو. د ابو جهل طغیان او سرکشي د عتبه پر حکمت غالب سو. کم وخت چې مشرکان د عدوه القصوى څخه رابار سو او تر غونډۍ راواوښته او دوه لشکرو سره ولیده، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الهی دغه قریش دي په خپل فخر او غرور سره راغله، ستا دشمنی کوي او ستا د رسول تکذیب کوي. الهی ستا هغه نصر غواړم چې وعده دې را سره کړې ده. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عتبه ابن ربیعه په قریشو کې ولیدي چې پر سره اوښ سپور وو، وی فرمایل کله قوم په یو نفر کې خیر وي هغه به د دغه سره اوښ په خاوند کې وي. کې د خبره منلې وای سم لارې وشول. اوس نو دواړه لشکره د عدوه الدنیا او عدوه القصوى په مابین کې په بدر کې مخ په مخ سره ودرېده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو د صفو په سمولو او ترتیبولو مشغول شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې لشکر د ټوله یو قطار او یو صف ودرېږي. لشکر یې د پخوانیو جنگو پر طریقه چې لشکر به پر 5 حصو ویشل کېدی نه کی جوړ. ورونو تر دې د مخه چې به همیشه جنگونه کېده، لشکر به پر 5 حصو ویشل کېدی: مقدمه، مؤخره، قلب، میمنه، میسره. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې ونه کړ، بلکې د ټول لشکر څخه یو قطار جوړ کړ. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لشکر صف برابروي، یو عجبه واقعه پیښ شوه. هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لاس کې یو لښته و او صف یې ترتیباوه. په صف کې پر یو سړی راغلی چې نوم یې سواد وو او تر صف د باندې ولاړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل سم ودرېږه یا سواد، او تر دې تیر شو. د هاخوا چې پر راغلی بیا هم سړی تر صف یو څه د باندې وو.
نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه سړی پر نس پلشته ووهه او ویل په سب کې ودرېږه یا سواد. سړی عجبه خبره وکړه، ویل یا رسول الله خوش دې کړم او زه قصاص غواړم، یعنی خپله بدله غواړم، لکه څرنګه چې تا ووهلم غواړم چې زه دې هم ووهم. ورونو لښته کوچنۍ وه او په زور یې هم نه دی وهلی، په کراره سره یې پر دا نس ووهه. خدای وای خوش دې کړم خپله بدله او قصاص غواړم. نور صحابه کرام ورته وایي سړی ته څه وایې، دا رسول الله دی. سړی وایي هو دا منم، خدا به زما حق دی، خوش یې کړم بدله غواړم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو دا د حق دی. لښته یې ورکړه او نس مبارک یې ورته لڅ کړي، ځکه د هغه سړي نس لڅ و. سړی ور وغورځېدی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نس یې مچ کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعجب کې سو او ویل یا سواد دا څه کار و چې تا وکړي؟ سړی ویل یا رسول الله دا حال خو ته وینې، یعنی جنگ تیار دی او امکان لري چې دغه اوس ووژل سم، نو ما دا اراده وکړه چې آخري کار مې ستا سره وي، چې زما پوست ستا د پوست سره وموښلي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیر دعا ورته وکړه. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د اصحاب کرامو حب او اخلاص دغسې و. خیر کوم وخت چې د لشکر صفونه جوړ سوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اوامر ولشکر ته بیان کړ. ویل جنگ به تر هغو نه شروع کوئ چې زما آخري امرونه درته رانسي. او بیا یې مسلمانانو ته د جنگ په باره کې یوه خاصه لارښوونه وکړه او ویې فرمایل کوم وخت چې مو کفار په غشي ولي، فقط خپل ځانونه په زغرو د غشو څخه ساتئ او خپل غشي وساتئ او حمله مه پر کوئ تر څو چې نږدې نه وي درته راغلي. محترم ورونو، زموږ د بحث پاته حصه به ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې واورئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.